ها راځو ډریم ویور اوپن کوو او پی ایچ پی باندې کلیک کوو صحیح ده په دې کې پی ایچ پی باندې کلیک کوو اوس دلته راځو په ډیزاین کې یو فارم جوړو خو فارم مونږ داسې جوړو چې اول فارم رالو بیا ټیبل رالو چې دا فارم په منظم راشي صحیح ده که نه اوکې یو کالم یو رو دا فارم شو ټیبل شو دا شو صحیح ده دلته ورکوم یوزر نیم او دلته ورکوم پاسورډ صحیح ده دا یو رو ډیلیټ کوم ټیبل ډیلیټ وکړم صحیح ده دلته ورکوم انسرټ فارم د لارې یو ټیکس فیلډ او کنټرول سی او دلته به دا ټیکس فیلډ پیسټ صحیح ده دا د پاسورډ شکل شو صحیح ده او بیا دا نه بعد په دې بدل ته کلیک کوم ټیبل باندې دا به څنګه کو 0 خو لږ سپیس په منځ کې ورکو سل سپیسینګ نه دی نګوره لږ سپیس منځ که خط ته سټایل ورکوم نو دلته ودرېږئ او سی اس اس ته راشئ او دلته کلیک کوئ او ویریل ورکوئ فار ایگزامپل لږ سایز موډ کې کوئ ورکوم سوال بس صحیح ده اوس دلته ودرېږئ دې بله خانه کې رو کې او یو بټن پکې راوړئ کینسل دی بټن ته دې ته اول نوم ورکړئ دې ټولو ته دې ته ورکړم یوزر نیم صحیح ده ټیکس فیلډ یوزر پاسورډ او دې ته ورکړو بټن نوم چې شو سبمیټ ځکه چې کوډ کې به بیا دا نومونه استعمالوو او دلته به ویلیو ورکړم چې ریزلټ صحیح نو دا تاسو یا زه به ریزلټ نه ورکړم کلیک هیر کلیک هیر صحیح شو کنټرول اس سره به خپل فایل سیو کو پی ایچ پی کلاس کې دا current ډاټ پی ایچ پی صحیح ده نو اوس به څنګه وزټ کو لوکل هوست سلیش current php underscore class slash current dot php دا تاسو صحیح ده ډیفالت ویلیو په کې ذکر راغلی دی چې دې کې معنی سره ډیفالت ویلیو اډ شوی صحیح ده ها اوس دې معنی څه کوو مونږه سنټر ته دا راوړو کلیک وکړئ او دا ټیبل سنټر ته کوي او ډیټا خپل سنټر ته بله خبره دا ده ریفریش کړئ د سنټر دې معنی اوس مونږ یو ویلیډیشن لګو دلته ودرېږو پی ایچ پی سټارټ کوو ویلیډیشن لګو یاره که یو سړی یوزر نیم خالي ورکړي هم د میسج ورکړي چې هلکه دا فیل کوه که پاسورډ خالي ورکړي هم د میسج ورکړي صحیح نو دې لپاره هم دې آخري خانه کې ودرېږئ او پی ایچ پی سټارټ کړئ اف کنډیشن کې لګېږي نو زه ورکوم پی ایچ پی سټارټ او پی ایچ پی کلوز ورکوم اف اس سیټ که چېرته سیټ وي ویریبل انډرسکور پوسټ میتھډ چې کوم فارم دی صحیح ده پای کې چې کوم د سبمیټ کوم بټن ده صحیح ده که هغه چېرته سیټ وي نو دوه بریکټ به سټارټ صحیح ده پوه شوئ نو دې ترمنځ به تاسو د هغه یو ټیکس فیلډ نه څه جوړ کړئ ویریبل به جوړ کړئ یعنې د هر یو ټیکس فیلډ چې دی دا به راوالئ او په ویریبل کې به سټور کړئ صحیح ده ویریبل کې به سټور کړئ د دې به څه شي په واسطه به دا سټور کوئ د نوم په واسطه کوم نوم چې مالته ورکړی به نو زه به ورکړم ویریبل یوزر په نوم یو نوم شو چار نوم ورکوئ صحیح ده از ایکول ټو ویریبل انډرسکور پوسټ او بیا په دې کې ما سره څه شی د یوزر نیم په نوم چې کوم ټیکس فیلډ دی هغه راته اډ صحیح ده بیا ویریبل پاس بالکل پاس ویریبل انډرسکور پوسټ چې کوم دغه دی او هلته د ټیکس فیلډ ته څه نوم ورکړی یوزر پاس ته ورکړی ما به دلته ورکړی صحیح ده نور کار دی چې تاسو پې څه کول غواړئ اوس لکه زه ورته وایم چې اف صحیح ده که چېرته variable user is equal to quotation د چی سره وي د احمد سره وي صحیح ده نو وایي چې ایکو کرا تا
په سکرپټ کې چې کې دا ګوره دا پوهېږي که نه ځکه دا یو میسیج دی فیلډ نیم یوزر نیم از invalid صحیح ده دا یو میسیج دی دومره خاص خبره نه ده صحیح ده نو که اوس چېرته یو کس راځي او دا کې ورکوي احمد یوزر نیم از invalid دا یوزر نیم نه دی صحیح ده خپله یې میسیج ورکوي او بل به کار دا د یو رقم ولیډیشن شو او ورته وایي چې یو بل ولیډیشن اف که چېرته یوزر یا پاس هم از equal to د چی سره وي د احمد سره وي نو ما ته څه وکړه په سکرپټ کې راته ایک وکړه this password is not correct for example this password is not refresh okay یو کس راځي ورګي مطلب احمد یوزر نیم احمد پاسورډ او په سبمټ بٹن کلیک کړئ نو ته میسج ورګي چې دا پاسورډ نه دی صحیح ده خو شو مطلب ښه اوس که تاسو دلته وګورئ زه دلته ورکوم احمد بیا احمد باید دواړه میسج راځي کنه ګوره دا دی یو شو غلط دا دی بل شو خو شو مطلب نو دا تاسو سره دوه میسج راځي ته وایي چې اول دی یو راشي بیا دی بل راشي داسې مطلب صحیح طریقې سره چې کوم یو خالی یا هغه کوم یو غلطي نو دا به تاسو یو ایگزیکټ کمانډ د میسج نه وروسته صحیح ده چې به لګوئ ایگزیکټ د میسج نه بعد لګوئ دا ضروري خبره ده ځکه چې ستاسو فهم بیا صحیح راځي زه ورکوم ګوره صحیح شو دا صحیح دی او که احمد ورکوم نو ګوره دا غلط صحیح ده نو مطلب یې وکړه ښه اوس په دې پوه شوئ ښه اوس که چېرته زه ورته یم یو بل ولیډیشن هم ولګوو په دې ولیډیشن پوه شوئ که یو بل دا ولګوو که څوک یې خالي پرېږدي نو هم د یو میسج اف که چېرته ویریبل یوزر از ایکول ټو خالي وي صحیح ده از ایکول ټو خالي وي نو یو میسج یې وکړه alert او ورته وایي چې field required زه هغه باندې راځم وګوره موږ ورته ویل اف که چېرته یوزر دا یوزر نوم که چېرته خالي وي ګوره از ایکول نه مطلب که مساوي وي ورسره مساوي دپاره موږ دوه از ایکول د خالي سره صحیح ده که یعنې خالي وي ګوره دې کې چې ور نه کړو صحیح ده نو ما ته دا میسج یې کړو او بیا راته ایگزیکټ کړه او اف که چېرته ویریبل پاس هم از ایکول ټو خالي وي نو بیا هم یو میسج راته یې کړو صحیح ده اوس ګورئ راشي دلته ورکړئ دا هم خالي که دا ورکم ایډمن خان او دا خالي کم نو بیا به څه وایي فیلډ ریکوایر پاسورډ او که نه دا ورکم او دا خالي کم نو بیا به م راته وایي صحیح ده ځکه چې په دواړو باندې ولګېدو ګورئ دا به تاسو یاد ساتئ چې کله مونږ بیا پریکټیکل لاګین یوزر لاګین کې کار کوو جوړو کنه نو د لپاره دا استعمالېږي یا یو رجسټریشن فارم تاسو جوړو چې کله رجسټر کیږي باید یو فیلډ هم خالي نه وي ټول باید فیلي نو دې لپاره ها په دې پوه شئ چې کله دا ورکي او دا صحیح وخیږي نو بیا دې څه وشي زه به دلته
یو بل خانه اضافه کړم ګورئ کوم ځای کې چې پی ایچ پی کوډ شوی هغه په دې شکل ښیي صحیح ده نو که چېرته دا فیل شي صحیح ده نو بیا دې چې یو شي دلته به تاسو ولګوئ ایلس صحیح ده ایلس کې دې راته ایکو کا ویریبل یوزر او ایکو کا راته بیا او ایکو کا راته ویریبل پاس صحیح ده یوزر نیم ایڈمن پاسورد یوزر نیم شو محمد علی شو او قادر خان پاسورد صحیح ده ښه اوس دلته یو فنکشن یادو چې یاره که چېرته د یوزر نیم او پاسورډ یې د احمد سره مساوي نو ډایرکټ څه وکړه یو پیج ته راشه دې ته ضرورت نشته دلته ایک وشي صحیح ده یو پیج ته راشي نو دې لپاره دا شی نو ضرورت اوس نشته کنه ځکه دا خو ایکو ده چې ساده مونږه ایکو لګول دلته مونږ ته ضرورت دی چې دلته ولګو چې ډایرکټ پیج ته راشي نو پیج ته تللو لپاره به څه کوډ تاسو کوئ هغې لپاره به تاسو یو فنکشن لیکئ صحیح ده هیډر فنکشن به لیکئ بریکټ سټارټ سنګل کوټ صحیح ده او لوکیشن ډبل ډاټ کوم لوکیشن ته دې لاړ شي دویم فرست ډاټ پی ایچ پي ته دې لاړ شي سنګل کوټ او بیا د هغې نه بعد به ورکړئ کالم کنټرول ایس صحیح ده کوم پیج ته دې لاړ شي فرست ډاټ پی ایچ پي صحیح ده او بیا د هغې نه بعد راشه دلته راشه ورکړه ریفریش ایډمن دې کتو همداسې د لاګین اگزامپل هم دی لکه یو سمپل لاګین جوړو صحیح ده نه دا بالته نه ورکړي اوس ګورئ یو ځل بیا دې کار ته وګورئ چې تاسو ته پوره کار وکړي صحیح ده دا د یوزر نیم شو دا د پاس شو صحیح ده پاسورډ شو دلته ودرېږم او کوډ ورته کوم د پی ایچ پي اف اول پی ایچ پي سټارټ کوو variable f submit button سکوي نو ماته د دواړو نه variable جوړ کړئ variable post صحیح ده variable pass یوزر پاسو پر صرف پاسو زه بیا ورکوم اف که چېرته څوک یې خالي ورکړي صحیح ده نو ایکو که راته سکرپټ کې او exit command ورته او بیا ورته وایي چې اف که چېرته یوزر پاس یا پاس چې کوم ویریبل ده صحیح ده دا خالی وي نو هم یو میسیج وکړو دا خو ولګېدو که داسې نه وي نو بیا ایلس کې څه وکړه ایلس کې ورته هغه خپل مین پیج وښایه چې دې پیج ته دې راشي صحیح ده نو زه ورته وایم چې کوم ځای ته دې راشي ورکې اوسو خو دلته درته یو بل شي رهنمایي کوم چې باید هغې باندې هم تاسو پوه شئ ما ته هیډر فنکشن ولګوه بریکټ سټارټ سنګل کوټ لوکیشن ډبل ډاټ زه ورته وایم د دې فولډر نه بیرون لاړ شه ډبل ډاټ سره ډاټ سره د دې فولډر نه بیرون لاړ شه سلش کوم فولډر ته لاړ شه ون فولډر ته لاړ شه سلش په هغې کې چېرته لاړ شه د انډیکس ډاټ پی ایچ پي فایل ته لاړ شه سنګل کوټ بریکټ سټارټ کاره ودې کتو
دا ډاټ ډاټ چې زور کوم کنه ورته دینه بهر لاړ شي صحیح ده کوم فولډر ته لاړ شي ون فولډر چې ون فولډر چې دې ته بل فولډر نوم ورکړي چې بهر کوم فولډر سره موجود او بایک index.php فایل وزټ او راشه دلته څه وکړه دا ریفریش ون فولډر ته لاړ او بایک index.php فایل همداسې به تاسو سره یو ایډمن پیژنئ یوزر نیم او پاسورډ په همغې طریقې سره وځي صحیح ده اوس په دې کې یو بل میتھډ دا دی چې تاسو دا وګورئ دا خود دا مونږ ډایرکټ دوه دغه ولګول کنه دوه کنډیشن ځین دا یو کنډیشن ختمو مونږه ټیم ځان ته لنډو ما اف دی یو یوزر ورکو کنه هم دې ذکر ورته ورکا ار کچیرتا یا ار مطلب یا کچیرتا دا پاسم از ایکوال ټو خالی صحیح اما غوړو لپاره یو میسج اوس کچیرتا پاسورډ خالی کدا خالی او کدا خالی سیو په مخکې نشي او کو دواړه فعلی نو بیا صحیح ده نور مخکې لاړ شو بس نه ان شاء الله کا دا ډیر شه